بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر راغلی او سلامي شوی یم. ملګرو، نن به په دې کلاس کې موږ تاسو ته اهمې فقرې کوو، کومې چې زموږ او ستاسو د انګلیش د مضبوطولو لپاره ډېرې مفیدې او اهمې. شروعات کوو. کین یو ډو اټ؟ آیا ته دا کولی شي؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا ته دا کولی شي، یو کار ورته وایي یا څه ورته وایي، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي کین یو ډو سم ادر ټایم، بل وخت یې. ټیل می د ټرست. څوک وایي چې لکه دا کار وکړه، موږ ورته وایي چې بل ټایم کې به وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي سم ادر ټایم. ګیو می ا کال، ما ته کال یا زنګ وکړه. که موږ یو کس ته وایي چې ما ته کال وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیو می ا کال. ډونټ ټیل ا لای، دروغ مه وایه. که موږ یو کس ته وایي چې دروغ مه وایه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ ټیل ا لای. ډو یور بیسټ، د ښه نه ښه وکړه. ډو یور ورک، خپل کار کوه. هاو بیوټیفل، څومره ښایسته. واټس د ټایم، څه وخت دی. که موږ یو کس نه تپوس کوو چې څه وخت دی، په انګلیش کې ورته وایي واټس د ټایم. بی هیر ټومارو، چې سبا دلته موجودي. که موږ یو کس ته وایي چې سبا دلته موجودي، نو په انګلیش کې ورته وایي بی هیر ټومارو. هو ټولډ یو، تا ته چا ویلي دي؟ نو ون، چا هم نه. کم ان، دننه راشه. که موږ یو کس ته وایي چې دننه راشه، کمرې ته راشه، نو په انګلیش کې به ورته وایي کم ان. ګیټ آوټ، بهر ته وځه. ډونټ مو، خوځه مه. که موږ یو کس ته وایي چې خوځه مه یا حرکت مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ مو. ګو اوی، لرې لاړ شه یا د ما نه لرې شه. ګرانو ملګرو، دا اوس زموږ نننی یو وړوکی شانته کلاس. زه امید کوم چې دا به ستاسو خوښ شوی. ملګرو، د انګلیش زده کولو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېر